د پاکستان او طالبانو جنجال زیات شو. پاکستاني پوځ افغانستان کې د عملیاتو خبرداری ورکړی دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان استخباراتي ادارو سرچینو رسنیو ته ویلي لا هم د افغانستان خاوره د دوحې تړون خلاف د پاکستان پر ضد کارول کیږي. سرچینې وایي په ځلونو مو طالبانو سره د دواړو هیوادونو د ستونزو حل لپاره له ډیپلوماټیکو لارو هڅې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. هغه سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي وایي نور دوی په دې باور دي چې ډیپلوماټیکي هڅې پای ته رسېدلي او دوی باید دا ځل نیغ په نیغه د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې دننه ځینې هدفونه په نښه کړي. سرچینه زیاتوي دوی څو ځلې په کابل کې له طالبانو غوښتي چې په خپله خاوره کې دي پاکستاني طالبانو ته ځای نه ورکوي او هغوی دې له خپلې خاورې وشړي، خو وایي تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. دغه پټې سرچینې وایي اوس هم ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. د سرچینو په خبره په کابل کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي له منځه وړلو کې ګام وانخلي نو دوی به خپله لاس په کار شي او هغلته به بریدونه وکړي چیرته چې د ټي ټي پي مرکزونه او پټنځایونه دي. د دغه سرچینو اشاره افغانستان ته وه، خو دا یې نه دي ویلي چې د افغانستان په کومه سیمه کې. سرچینې وړاندې وایي دوی به په افغانستان کې ټي ټي پي په نښه کړي او هم به د هغوی په ملاتړو ته ګزارونه وکړي. طالبانو تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونې ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې امن نشي راوستلی او پړی پر افغانستان اچوي. د طالبانو د حکومت ویان مرستیال هم ویلي چې دوی د خپل امن ساتلو مسؤلیت لري او د بل امن د هغوی خپل کار دی. لا تیر یو کال راهیسې د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ سرحدي او داخلي مسلو پر سر ناندري روانې دي، خو دا ځل داسې ښکاري چې د پاکستان لنډمهالي حکومت چارواکي په دغه ګام کې جدي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.